السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. محترمینو، یو کوچنی وظیفه ده، ډیره ناشنا او بهترینه او اسانه وظیفه ده چې یا باسط یا فتاح یا کریم، دا درې نومان چې په دې کې اسم اعظم هم موجود ده. دا داسې مجربه وظیفه ده چې د زندگی ټول معاملاتو د حل کولو لپاره بې حده بې انتها زیاته طاقتوره وظیفه ده. که چیرې هم یو انسان د زندگی پر یو ځای باندې کې فساوي او د زندگی په یو مشکل کار کې راګیر وي، یا په زندگی کې یو مشکل حاجت وي نه پوره کیږي، یا په زندگی کې په داسې پریشانیو ښکار وي چې دغه پریشانی حل لاره نه وي، دغه وظیفه به ان شاء الله له ټولو پریشانیو څخه سیدای په ژوند کې له پریشانیو سره مخ ته دغه پریشانیو ښکار د دغه مشکلاتو ښکار د ان شاء الله دا وظیفه به له ټولو پریشانیو ساتي او له هغه مشکلاتو به څخه راباسي. یا یو انسان د مثلا نوکری، ملازمت، کاروبار دا هیڅ نور پیدا کی، یا دا وی خو په خطر کې وی، لچا څخه په ډار کې وی، لچا څخه په وام کې وی، پر خپل نوکری، پر خپل ډیپټي باندې، پر خپل هغه دایسي کم کاروبار د پرغه باندې حفاظت نه وي، دغه د حفاظت لپاره هم دی پریشان وي، خدا په خطر کې وي. د دې خطرې د حل کولو لپاره، د دې پریشانی د حل کولو لپاره دا یو ډیره مجربه او ډیره طاقتوره پر تاثیر عمل ده. دوستانو، د دې په برکت سره ان شاء الله تعالی د څنګه کم مشکل سستاسو پر سر باندې راغلی وي، څنګه کم پریشانی سستاسو پر سر باندې راغلی وي، شاید هغه مشکل دومره غټ وي چې تاسو تر سوچ او فکر هم وتلی وي، هغه حاجت دومره سخت وي چې تاسو تر سوچ او فکر هم وتلی وي، چې هر څومره غټه پریشانی وي، هر څومره غټه حاجت وي، ان شاء الله دا وظیفه به در پر کوي. د مصیباتو د ختمولو لپاره یا د روانو مشکلاتو د حل کولو لپاره هم دا یو مجرب عمل ده. هغه خو الله تعالی ته معلومه ده چې پر تا به روانه زمانه کې مشکلات یا کنه وي، نو که دغه وظیفه ډیره وای ان شاء الله د دې مشکلاتو د دې شانو د مصیبتو مخته دغه وظیفه لکه سپر داسې دریږي، دا وظیفه داسې لکه غر ورته دریږي، هغه ټول مشکلات ور باندې دفع کیږي د دیوی وظیفه په برکت سره. چې درې نومان دی الله تعالی دی، یا باسط یا فتاح یا کریم. دا داسې وظیفه ده چې له غیبی خزانو څخه به د ټول ضرورت د زندگی پرسي، له غیبی خزانو څخه به د زندگی ټول حاجات پرسي، له غیبی خزانو څخه به د زندگی ټول مرادونه پرسي، او له غیبی خزانو څخه به د زندگی په ټولو مقاصدو کې کامیاب سي. دا یو ډیره بهترینه وظیفه ده. د حفاظت لپاره، یا د یو چا اولاد نه وي د اولاد لپاره، یا د یو چا واده نه وي، یا واده وي په واده کې مشکلات وي، مابین سره مختصي وي د هغه لپاره، یا په کورنۍ مشکلات وي، په کور کې د زندگی مشکلات وي، یا د انسان پر بدن باندې جسمانی پر صحت باندې بیماری وي، یا د زړه بیماریان وي، د دې د حل کولو لپاره یو بې مثاله وظیفه ده. شاید داسې وظیفه تاسو تر اوسه نه وي کړي، او داسې وظیفه د داسې فائدو لپاره شاید تر اوسه تاسو نه وي اوریدلی. د زندگی پر هر موړ چې تاسو په مشکل کې راګیر یاست، دغه وظیفه به د خلاصوي، بل وظیفه نه شي خلاصولای. دوستانو، 100% په ګارانټي سره درته وایم چې په حکم دی الله سره، په فضل دی الله سره، او په برکت دی دغه وظیفه سره تاسو د حاجت په پوره کیږي. په برکت دی وظیفه سره تاسو مشکل به ختم کیږي، پریشانی به ختم کیږي، حاجتونه چې د څومره ډیر وي هغه ټول به د دې وظیفه په برکت سره ان شاء الله پوره کیږي. دا یو داسې وظیفه ده چې هر چا کړه ده دغه مشکلاتو لپاره، کم مشکلات چې د پر زندگی کې راغلي دي، کم حاجات چې د پر کول غواړي هغه ور باندې دفع کړي دي. نو محترمینو، دا موکل الله سمور کوي، کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ. دا ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده. شاید د دې وظیفې په برکت سره تاسو یو حاجت پوره شي، تاسو یو مشکل حل شي، تاسو یو پریشانی حل شي، بیا به ان شاء الله دعاګانې راته کوي. خدا وظیفه سي کوي په ډیر اطمینان، په ډیر خشوع، په ډیر عاجزي سره به دغه وظیفه کوي. ډیره بهترینه او مجربه وظیفه ده. محترمینو، د وظیفې عمل د سره شریک کوم، د وظیفې وخت د سره شریک کوم، د وظیفې طریقه درته ښیم چې دا وظیفه څه وخت کیږي. دا وظیفه به داسې کوشش وکړي کله چې هم په دې روزي مبارکه کې، کله چې هم د ماخستن لمانځه نه فارغ سواس،
له تراونه فارغ سواس، له وترونه فارغ سواس، له چا سره به خبرې نه کوئ په دې دوران کې فورا به 2 رکعاته نفل کوئ. 2 رکعاته نفل په ذهن فکر کې به هم دا وي چې زه به د دې حاجت لپاره کوم یا د دې مشکل د حل کولو یا د دې وظیفې لپاره. کله چې می 2 رکعاته نفل وکړو مثلا نیت می وتړی سورۃ الفاتحه می وویل الحمدلله شریفه، لهغه نه بعد سورۃ پکې وایاست، قل والله مزدوی، سورۃ الکوثر سهار سورۃ مزدوی هغه پکې وایاست. کوم سورۃ نویز د قل والله شریفه پکې وایاست. خو یو مسله یاد ساتئ، د کوم انسانانو چې قل والله شریف نور اخوا نور سورتونه زدوي، دغه لس سورتونه چې کوچني سورتونه د علم ترکې دغه سي پسنیولې تر وناسه پوری یا نور داسې غټ سورتونه زدوي، هغه کسان چې نو سورتونه زدوي له قل والله ما سوا خدای په هر منځ کې په هر رکعت کې که فرض لمونځي که سنت وي په دې کې دی یوازې قل والله شریف وای بل سورت نه وای، د دې کس منځ مکروه ده. ولی ځکه چې د نور سورتونه یاد دي، دی باید دا سورت د سکه اړوي به وک قل والله ویل په بل سورت ویل په بل سورت په بل سورت روزانه ټول عمر په وو په هر مانځ کې په هر سورت کې قل والله شریف ویل د انسان منځ مکروه کوي. خو هغه کس یوازې قل والله شریف زده وي نور سورتونه یې نه وزده نه یاد وي، دی هغه لپاره بیا پروا نه لري، هغه د قل والله شریف کې وایي. دی هغه کسانو لپاره چې نور سورتونه یاد وي د یوازې قل والله شریف کې وایي، دی غل منځ مکروه کیږي، هغه باید سورتونه سره مختلف پکې وایي. نو محترمینو کله چې 2 رکعاته نفل وکړي مخستن د لمانځه نه بعد، نو د لمانځه نه بعد به فورا دغه وظیفه شروع کړي، یا باسیط یا فتاح یا کریم، هر لفظ به 500 واره وایس. یعنی کتای سی یا باسیط یو 500 واره وایس، بیا 500 واره یا فتاح وایس، بیا 500 یا کریم وایس، 1500 واره کیږي. دا رنګ ځان ته هم ویل سي کېدا سي په یو وار یا باسیط یا فتاح یا کریم، دا 500 واره تاسو درې سره په یو وار وایسم 1500 واره راځي، کې ځان ته 500 واره وایسم صحیح ده 1500 واره راځي. یعنی هر یو 500 واره وایس کډرې سره په یو وار وایس که هر یو ځان ته وایس. کله چې می دا وویل لغه نه بعد پر خپل بدن باندې جوف کی ان شاء الله له هر مرض به د الله تعالی وساتي، له هر بیماری څخه کدي زړی وي د نن انسان په زړه کې وي او کدي انسان پر بدن باندې وي او کار څومره مشکلات ستا په زړه کې وهم تکلیف له ټولو څخه به دی وساتي. لغه نه بعد دغه وظیفه په برکت سره الله تعالی ته لاس پورته کړه، دا وسیله ک سی الله دې په برکت سره د ما پلان کې مشکل دغه را حل یا الله دې په برکت سره پلان کې حاجت می دغه را پرک، یا الله په پلان کې مقصد کې دې وظیفه په برکت سره دې رمضان شریف په برکت سره دې نفل په برکت سره دې تراویح په برکت سره ما په پلان کې کار کې کامیاب کړي او ما چې کم کار شروع کړی دا په مقصد کې ما تر سره ورسوي. نو دوستانو دا وظیفه و دا عمل ډیر اسانه عمل ده، ان شاء الله الله تعالی مهربانه ده. شاید چې دې وظیفه په برکت سره تاسو هغه حاجت چې تاسو ډیر وظیفه کړی نه پرې کیږي دې وظیفه په برکت سره به پرسي. او نو ډیره محترمینو ډیره بهترینه وظیفه ده، کوشش وکړئ کې الله تعالی مهربانه ده. الله تعالی مسپارن دعاګانې راته کوي تر بلې وظیفې پورې. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.